طالبانو په کابل کې ښځینه محصلین له وهلو وروسته په جبري ډول د طبي علومو له مراکزو شړلي دي. طالب چارواکو په رښتیا ښځینه محصلین وهلي دي؟ شفیقه خپلواک ولې طالب چارواکو ته غوسه ده؟ ټول جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. بیګامه هم یو شمېر رسنیو خبر خپور کړ چې نور د طبي علومو هیڅ اداره نشي کولی چې ښځینه محصلینو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا خبر که څه هم په لومړیو کې چا نه منو، خو نن سهار اسلامي امارت ومنله چې دوی یاده پرېکړه کړې ده او سم له واره نن سهار طالبانو په بېلابېلو ولایتونو کې د هغو نجونو مخه نیولې ده چې غوښتل یې د طبي علومو مرکزونو ته د زده کړو په لورې لاړې شي. په ویډیوګانو کې یو شمېر نجونې ژاړي او طالبانو ته زارۍ کوي چې لطفا زموږ وروستی امتحان دی او د دې امتحان اجازه راکړئ، خو بې رحمه طالب هېڅ زارۍ نه مني او په ډکو سترګو یې له پنډ ناهیلیو سره د کور په لور ستنېږي. یو شمېر هیوادوالو په سوشل میډیا کې یوه ویډیو وایرل کړې ده چې پکې لیدل کېږي طالبان له نجونو سره د زور زیاتي کار اخلي او ګزارونه پرې کوي، خو اصل کې دا ویډیو ایډیټ شوې ده او د همدې ویډیو اصلي کلیپ له موږ سره شتون لري. موږ یې د یوټیوب د پالیسۍ له امله دلته نشو نشرولی، خو که تاسې کې چا نه وي لیدلي کمنټ کې ولیکئ، زه به یې درولېږم. د اسلامي امارت یاد اقدام په کور دننه او بهر په پراخه توګه له غبرګونونو سره مخ شوی دی چې دلته ترې د ښځو چارو د درې مدافع کوونکو نظرونه ږدو. پیل له شفیقې خپلواک کوو. شفیقې خپلواک په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي د نجونو پیغامونه راځي. حیران دي چې څه وکړي. شپه ده خو دا ډېره غمجنه شپه ده. د طبي زده کړو همدا انسټیټیوټ یوازینۍ رڼا وه او دا رڼا هم داسې ښکاري چې پرې ودرېده. نه پوهېږم څه ووایم. د دې مظلوم وروڼو له ازار به هم آباد نه شئ. بلاخره دوی څه غواړي؟ زرغونې کاکړ په ایکس پاڼه لیکلي دي د ښځو په وړاندې وروسي حکمونه او فرمانونه دا معنا لري چې ټول افغانان دې د افغانستان څخه ووځي، یوازې موږ او زموږ هم فکره خلک دې پاتې شي. پخوانۍ افغانه پیلوټ او اوسنۍ یوټیوبره نیلوفر رحماني هم پر خپلې ایکس پاڼه ګیله کړې او لیکلي دي چې موږ ته یې له دنیا څخه جهنم جوړ کړ تر څو په آخرت کې جنت ته لاړ شو. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. له ملتیا مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې، ښه شپه.